سخت ورسره شو د بني اسرائیل نه ورسره شو کړي ولې خو د بني اسرائیل وعده علی پاک حکایتي محمد علیه السلام ته کې در پیات کې ما د دې دا وعده اخیسته دا اوس موجوده چې تاسو زمانه کې يهود یو غوتم د خبره بیان کړي فدا اوس کو اس کې چې د اوس موږ پر ولای دلته د بني اسرائیل ورسره شو کړي از در پیات کې بني اسرائیل كم اخذنا شمول وقت في التوراة ميثاقكم وعدسس مخاطب سوى دلتا نو خطاب وديت وسو نو دلتا داو سي ورکی درپیات یا پی ما خبر کدا سي سپید یا اغدا دي په اوغه کې وې درپیات کې محمد عليه الصلاه والسلام هذا وقت اخذنا شمول وقت ميثاق وعده بني اسرائيل دلتا وې درپیات کې بني اسرائيل اخذنا شمول وقت ميثاقكم وني په دې مخاطبين کړه البته مخاطب نو فقط بني اسرائيل په نامه سره ذکر په ظاهر سره ذکر شو په ضمیر مخاطب سره ذکر شو نو محمد عليه الصلاه والسلام ته فجزه کې خطاب نه دی قلت محمد عليه الصلاه والسلام ته خطاب نو درپیات کې بني اسرائيل هغه وخت اخذنا شمول وقت ميثاقكم وعده تاسو ته خبر دا وعده لا تسفكون دماءكم لا تسفكون تسبنتوي وي دماءكم وي تسبنتوي نو خو دې مخاطب نو شوي خپل وینه کله توي چې علاوه په ما وعده ځنی واخسته چې بخپل وینه نه توي مطلب دا اشترى ولا سي دبر ور وینه توي وینه خو هغه حارس دي ستای وینه توي نو کې خپل ځان وینه خپل توي په حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام د ټول بس هغه د خپل ځان خپل مرکات خپل شخص اصحاب فتنه زو کې ذات څوک سچ خپل مرکات خپل شخص ځل کې د څوک نه سچ خپل مرکات خپل سپکی پیغمبر علیه السلام هغه سړی چې د بل مرکات شخص ځل کې نو هغه د دغه کې سبب ورته دی جوړ کړي تخپل مرکات خپل وښکړ دلته دا رقم د چې د چا په وینو تلاش کې چې ورته نو هغه ستاسو په وینو تلاش کې چې ورته نو هغه ستاسو وینو تلاش وایي چې خو چې سبب سره ته د وینې ترجیح وینو نو دیم ستاسو وینې ترجیح نو دلته علاقه کې چې سموتي وي جماعکم وینې خپل یعنی ته د بل وینې مته هغه بس هاي وینې راځي چې موږ مسره کوي دا یا ولا تخرجون انفسكم من دياركم ولا تخرجون على قبل ذا وعدم مرزني واكثر الجبن سير تسب نباسي انفسكم خپل ځانونه من دياركم خپل شعارات تخپل شعارات خپل ځان نباسي نو څوک خپل شعار ځان باسي هیڅ کې نه باسي نو څنګه را پکې چې نه کوي دا مطلب دا چې د بل چا پر کلی عمله کوي کورنۍ ورنړی دا لکه چې اواره کوي مسافر کوي نو خو هغه بار راځي چې کور ورنړی ته اواره کوي نو ترتیب چې د خپل شعار څخه وایستل شي چې وایستل خلک ولې چې واسه تابع د شعار څخه تو ورته د خپل کور اواره کوي دی باندې چې کور اواره کوي نه علاوه دا مکوه ته د بل چا دروازې مو ټکو هغه به ستاسو دروازې نه ټکي نو خطاب یې ورته وکړي ولا تخرجون تسمه باسي انفسكم ځانونه خپل من دياركم د خپلو شعارو څخه دغه دوی بعدې بیا علاقه ذکر کوي چې بل دغه چې جنګونه مه کوئ په ناحقه وینې مه تویوي او یو د بل کورونه مه نړوي چې پر کورو باندې مثلا ورځې کورونه ځینې نړی دی چې اخلي ځای د علاقې څخه ګاډه دا علاقه کوي ثم اقررتم ثم بيان علاوه ما وعدد سواق اقررتم تس اقرار هم وكي تجربه وانتم تشهدون وانتم تشهدون الشاهدين فرجان هذا كوله چې الله مر شاهدان بس مر تاسو راکاو دي چې مر بنې ویني سره توي نه به یو بل کورو څخه سره کډکو وعده دي ان کول او فرجان چې کوله شاهدي هذا کوله د اقررتم استغرق ده د بیان القرآن ولا وای برای اقرار دي ګاګه په اقرار تقریری هم اطلاق کول کیږي اقرار تقریری و دې ته ویل کیږي چې سړی تاسو د باندې خبره د غره کم ده چې رات ونه کې برای خلک وای ونه د غره کم ده تقریر علی کې په خله بیان نه کړي وانتم تشهدون ورسره مرګري کې چې د دخلي اقرار ناری وای برای موږ خپل شهیدان خدای پاک تاسو موږ وعده د قول مدیر سره چې موږ بنې ویني توي او نه خپل د قومان د بني اسرائیل يهودان به تر بل موږ جنگ سره کو او بل بده کورو سره سره اواره کوي دا علاقات او شناعت راپور دی په دې کلمه کې خبر هغه میثاق ذکر کوي ثم انتم هؤلاء علاوه ثم بیانو چې ما سره اقرار وکي او شهیدی مو پر ځان ادا کړ انتم تسجیاس ای بني اسرائیل ای هجام هؤلاء تسعه کسانیاس تقتلون اجتسوا وجل انفسكم خپل نفسكم وجل خپل نفسونه تسوا وجل دغه شی نه است بس دغه شی نه او عادت او تکمل بنوش وتخرجون او دا غره کوم او تسي باس استلموا فريق نه ډاله بكم سايسخه من ديار د خپل شهرو څخه مش اخسر پروتلاس تعاق پروړي چون پر کاوه د خپل شهر هم سي او وعده کوم وعده کوي وعده هغه چې نه به قتل کوي او نه به د شهرو څخه استل سره کوي تر بل علاوه ثم بیان انتم تسجس هؤلاء تسكب مسانس هغه کسانیاس تقتلون چې تسي وجني انفسكم نفسنا خپل وجن خپل ځان کوم دي چې سره وجن ما خپل انډیوال وجن خپل قریب وجن ورور وجن غرابه تا وجن کنه تا نو به تخپل ځان وجن وتخرجون تسباسي فريقا يودال منكم سيس خشاغم سيس مذهبيان سيس قومان هغه يودال باسي من ديارهم د شاروز خدو هغه خپل فلز بس اخلي نو دا بل کارتش کوي تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان الا يتظاهرون
تاسو یو تر بل کومک کوئ علیهم پر دغه ډله باندې بالاثم په ګناه والعدوان په تجاوز په ظلم سره د ګناه او د ظلم په خاطر باندې دغه تاسو پر هغو کسان باندې یو تر بل کومک سره کوئ. اوس دا د کومک څنګه مسله وه چې یو تر بل تاسو کومک سره کوئ؟ واقعا دا شو دا سورت خو مدني دی. د مدینې شریفې په شاوخوا کې یو څه یهودان اوسېدل، یو څه مشرکان اوسېدل. یهودان خو دغه دي چې اهل کتاب دي، د اهل کتابه که څوم کفار دي تر مشرک بې دي. ولې یهودي خو هغه د خدای واحد ګڼي، پر پیغمبر علیه السلام ایمان لري، پر قرآن باندې ایمان لري، د خدای سره شرک نه لري، په دغه عظیم لعنت نه دي اخته. مشرک خو هغه دی چې دی خو دین نه لري، د مشرک دین نه وي. ولې خدای چې دی آسماني کتاب لري، په ټول آسماني کتابو کې د آدم علیه السلام سره ونسه تر نبي علیه السلام پورې په هېڅ آسماني کتاب کې چې دی هغه کې د شرک خبره نشته. د شرک څه بس دغه وایي دا ټول دینونه چې د خدای پاک د طرفه سره راغلي سره شریک دي، په هغه اصل کې سره شریکان. لکه مثلا د موټر هغه فریم چې پر ولاړ دا څه چې آسماني ادیان چې ولاړ دي پر دغه یو فریم ولاړ دي چې الله به واحد ګڼي، بس شرک نشته پکښې. نو مشرک چې دی تر یهودي هم بدتر دی، تر نصراني هم بدتر دی. په مدینه کې یو څه مشرکان اوسېدل، د عربو مشرکان، یو څه یهود اوسېدل. دا یهود یوې ډلې وه، یوه ډله یې بنو قریظه وه، بله ډله چې وه د هغو بنو نضیر وه. لکه دوه قومه دا رقم و. زما خبرو ته کې داسې اوس پوه سواست چې دا یهودان دوې ډلې وه، بنو قریظه او بل بنو نضیر. مشرکان هم دوې ډلې وه، هغه یو اوس نومېدل، بل خزرج نومېدل، دا عرب وه، دا مشرکان وه. بارات دوی چې وه دغه بنو قریظه چې وه دوی او دغه اوس دوی قول سره وکړي چې موږ دې سره حلفا یو. حلفا دا معنی که زموږ د هر چا سره جمع سره انډیوالان په ګټو دوی عهد سره کوي. دا ډله چې دا وه چې هغه خواته بنو نضیر وه و دې خواته چې وه دا خزرج وه، دوی هم انډیوالي سره کړې وه، سره انډیوالان وه چې موږ دې بس په جنګ کې سره شریکان. دلته چې به دغه راولاړېدله د دغو ډلو سره بیا جنګ کوه. دغه اول لواره د بنو قریظه دي، د هغو ډلو سره د چا چې به جنګ کوه هغه د مشرکانو د ډلې سره مثلا جنګ کوه چې هغه خزرج وو. دلته به دوی جنګېدل، نو خدای مجبور ورسره کړل چې ورسره ورغلل. هغه بیا سره انډیوالان ورسره مجبور وه، سره ودرېدل، دلته به جنګ سره شروع شو. نو خو یهود مجبور شو سره وبه جنګېدل. دا یهود بنو قریظه به د بنو نضیر سره به علاوه جنګېدل. ولې دوی خو به جنګ اصلي دوی هغه مشرکه سره د مثال په طور جنګ وو، خو دا د انډیوال هغه خو دا د هغه انډیوال چې دوی پر هغه ورته تجاوز وکړ، خو هغه به د سیمې سره ودرېدي، اخلاصېدو د هغو سره جنګ ځای بیا د سره ملګري نو برابر خپل قومونه پر راودرېد. دا جنګ به سره کوه. الله پر دوی ته حرام کړي، وعده یې اخیستې وه چې تاسې به خپل په منځ کې جنګ نه سره کوئ، تاسې خو د یوه دین خاوندان یاست، ای یهودانو خپل قومونه خپل څرمنونه مه سره وژنئ. نو خو ما درته ویله چې ده د مشرک انډیوالي وکړه، هغه بلې ډلې هم د مشرک انډیوالي وکړه. هغو چې به دوی سره جنګ کولی به د دې سره ودرېږي، هغه به دغه سره ودرېږي، باره به جنګونه سره وکړه، مړه کول به سره. نو چې ورلې خو هغه د ده مقابل د ده د انډیوال دښمنان چې وه غش به پر ورول هغه په هغه یهودانو کې وموښتله چې هغه خواته بنو نضیر وه یا بنو قریظه به هغه خلک هغو به دوی وژل. نو په جنګ کې خدای بیا بندیان هم پېښېږي. باره بنو دغه اوس چې وه د مثال په طور دا دوی انډیوالان چې دي د هغه بنو نضیرو څخه د هغو څه به ګاګې بندیان راوسته دلته. بندیان چې به راوسته دوی چې په خپلو کورو د سره باره دا خو زموږ طرفونه کې زموږ د دوی بندیان دا هم نقش نه کړی. برای به راسي چنده سره بیا به دلته چنده سره ټوله کړه په خپل کور کې. دغه به وه هغه نور زموږ هغه خواته چې هغه نور یهودان وه هغه بنو نضیر هغه به وه دغه بنو قریظه وه بېرته بیا چندې ټولولې دغه خپل انډیواله څخه بیا دا دوی چې به نیولې وه دغه بندیان یې بېرته پیسو رانیول برای به نور لکړه خوشي بیا کړه. نو برای به خلکو پیغور ورکوه دا نور عربو برای تاسې وسخره یاست، تاسې وسړي یاست، یا پلا ورځې پر کوره باندې جنګ کوي. اوس جنګ چې اوس چې بندیان ونیسي ځینې رانیسي بیا یې بېرته انداز سره ټولې را بندي بیا د خپل انډیواله سره رانیسي بیا یې نه کوي. نو خو واره جنګ مو ورسره نه به دې بندي کولی. په بند کې راوړي اوس پیسې ټولې برای واره چنده سره خو برای مو ایله دوی بیا څه ورته ویل برای دا خو هلته خدای پاک زموږ څه وعده اخیستې وه چې که ستاسو د یهودیانو څخه هر څوک بندي سو مجبور یاست بیا به خلاصي فدیه به ورکوئ. نو د خدای حکم خو در پښو نه لاندې کوو، د خدای حکم خو در پښو نه لاندې کوو. دغه ځای یې وي چې الله خو دغه وعده هم راڅخه اخیستې وه چې لا تسفکونه دماءکم چې وینې امته یو ځای وینې به ورته ویل چې باید پر خپل قوم باندې پر خپل یهودي باندې راغورځېدلې د مشرک انډیوالې هغه ځای کې نه کتل. الله دغه شریعت بیانوي چې دا دغسې ظلموني خلک دي چې فدیه ورکوي برای خدای وعده راڅخه اخیستې وه چې هر ځای کې یهودي بندي ستا نور یهودیان په مکلف کې رایله کوي.
چې ورته ښه چې هغه وعده اخیستې ده نو دغه وعدې ته ولې نه ګورې چې د خدای پاک دا وعده نهسې اخیستې وه چې د خپلو یهودي وینې مه تویوه او ته دلته د مشرک انډیوال یې مثال ته د اوس انډیوال یې ورځې د هغه بني نضیر وینې تویوې د ده په انډیوالۍ کې هغه یهودان چې بعدي مثلا چې ابو نضیر دي هغه خو بیا راتلل دي بیا د بنو قریظه و چې د دې د اکا زمانه د دغې وینې به تویولې زما په خبره کې داسې پوهېدل یاست خپله یهودان هم پر دوه قسمه کوي بنو قریظه او بنو نضیر ځینې جوړ کړي مشرکان هم دوه قسمه کوي اوس خزرج پر له جوړ کړي د اوس د بنو قریظه و انډیوالان شول او هغه بنو نضیر چې وه هغه د خزرج انډیوالان شول نو هغه خو به جنګ سره کوه مشرکان دوی به راځي په انډیوالۍ کې ودرېږي بل به دغه په انډیوالۍ کې به خپله په وخت سره باید به سره جنګ وکړي بیا به خپل د تربور بندیان راوستل بیا به د دې خپل په کلي کې بېرته چنده کول چې دغه بندیان بېرته ورېله کړي به خپلو کورو ته ولاړ شي نو خلکو چې به پیغور ورکړي چې دا ولې کوې برای خو خدای پاک وعده راسره اخیستې ده چې که ستاسې په یهودانو کې څوک بندي شو نو فدیه ورکړئ د خدای د حکم په ونه تېرېږم دته بس یا خپل قومي پیغور د خدای د حکم په ونه تېرېږم الله دغه ځای پیغور اوس ورکړي چې د خدای حکمونه تا نور ښه پالوي چې پاته دغه ځای ته پالې نو یعنې دا دې بل دی چې یو څه منې کتاب د خدای پاک یو څه نه منې الله وایي ثم پس انتم تاسو چې یاست هؤلاء تاسې هغه کسان یاست تقتلون چې تاسې وژنئ انفسکم خپل ځانونه معنا خپل تربرونه وژنئ وتخرجون تاسې باسئ فریقا یو ډله منکم ستاسې د یهودانو د جملې څخه دا باسئ من دیارهم د ښارونو څخه دوی پر هغو ورځئ د هغو په دښمنانو کې د هغو دښمنانو سره مو انډوالي کړې اوس پر دوی جنګېږي تظاهرون تاسې یو تر بله کومک سره کوي علیهم پر دوی باندې په خپله فریقه باندې دغه مشرکانو سره دوی کومک کوي پر هغه باندې بالاسم په ګناه او عدوان په ظلم سره او وان یاتوک دا خو د جنګ حال الله بیان کوي وان یاتوک که چیرې دغه ډله راشي کوم وتیسته وساره بندیان درته راشي بره په بند یې ونڅې راوړي د هغه ځای څخه نو تفادو تاسې فدیه ورکوئ هم دوی ته په فدیه باندې رایلګوئ وهو محرم علیکم اخراجهم الله وایي وهو شان دا شان یکه دا د هو ځینو شان څه شي محرم حرام علیکم په تاسې اخراجهم ایستل د دوی نو خو د دوی ایستل الله ما در باندې حرام کړي چې د ښار یې نفس اخله واله مفر جنګېږه خو دا د باندې حرام هغه حرام کار دې وکړي اوس را لپاره فدیې ټوله یې چندې ټوله یې باره وزیر رایلګوم نو شناعت په کوم ځای کې دي دغه هغه خاص هغه د ګزښت ځای اوس پرېوت افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب الله وایي نو دغه ځای د انکار دی ستاسې غټ عیب چې افتؤمنون الله وایي ایا تاسې ایمان راوړئ ببعض الکتاب پر بعضې کتاب بعضې تورات منې وتکفرون او تاسې کفر کوئ ببعض په نورو بعضو هغه نور بعضې نه منې چې جنګ مه پر کوه د ښار یې مه باسه په هغه ځای کې دغه آیات ستا فکر نه وي هلته د تورات حکم د ستا فکر نه وي پر ورځغلې په هغه ځای کې پر مسک چې بندي دې ونیوه راولې باره بیا چندې ټولې وراسې چې دا خو دا د تورات حکم دی نو خو هغه هم د تورات حکم نو معلومه شوه چې څه منې څه نه منې د دغه ځای نه دا خبره هم معلومه شوه زموږ د خپل عصر د زمانو دا هم د آیاتونه چې دي که څه هم نزول خې د دوی په باره کې عادي شوي ما درته ویل چې د تفسیر قانون دغه دی برای د آیات که څه هم واقعه خاصې حکم عام دی د قیامته پورې تطبیق دی د قرآن کریم اوس بل کتاب دا نه راځي نو د اوس زمانې خلک هم تر لاندې تفاسیر دغه تفسیر کابلی لا وایي برای دغه کسان چې دا ځینې احکام دی تطبیق کوي د ده په طبیعت کې جوړي وایي د خدای حکم دغه رقم بل ځای بیا د خدای حکم برای نه مني دغه سړی مؤمن نه دی لکه دغه یهودان چې مؤمنان دي دی په دې یوه په بعضو چې ځینې منم ځینې نه منم په دغو دی په چا کې نه تېرېږي په مؤمنانو کې دا نو اوس په کروڑو خلک باره تر لاندې کېږي تر دغه لمونځ کوي د خدای حکم دی مني د مثال پر روژه نیسي د خدای حکم دی مني چې ورته قرآن به د جعلاکې قانون دلته بوچېږي هغه نه هغه یې پر ثبات نه لګېږي ولې نو قرآن خو د صفه د سباره د ښځې و دا کیسه د پابندي د ستر دی پرده د راله هغې باید د شهوت سره نه ده برابر بابا دونه ظلم ام نه یې شملا صاحب لکه ته چې وایي دلته باید د قرآن کریم حکم په ظلم درته تعبیر کړي دلته باید د قرآن کریم حکم د ملا صاحب خبرې درته وبولي دا خو د دوی کارونه دي هلته چې لمونځ کوي نو دا د وختي لاسه لږ سر ورکړي چې اخوه دې ورکړي بیا دلته په اول سر کې درته ناست هغه قانون د قانون په ځای کې بیا د ستا ملګري نه دي قانون بیا دی نه غواړي هغه پوره قانون چې دی نو دا عین د دغه آیت کریمه مصداق دی چې افتؤمنون ببعض الکتاب یو څه منې وتکفرون ببعض یو څه نه منې دا کوم کار دی دا منم دا نه منم قرآن ګرده یوه ټوټه جز د خدای هر نظام چې راغلی که په تورات کې راغلی که په قرآن کې راغلی که په انجیل کې راغلی که په زبور کې که په صحیفو کې بس دا قانون پکې تړلی دا د کلامت والناس دا مجموعه یو شی دی داسې نشي کېدلی چې دغه یو څه چې زما په طبیعت برابر دي دا نو منم هغه نور چې برابر نه دي هغه نو بیا نه منم او شکر مؤمن یم دا نشي کېدلی چې شکر مؤمن یم مؤمن نه یم خاص هغه چې په طبیعت برابر دی هغه د قرآن په خاطر ولا هغه کوي دا ما د خلک خوشحاله کوي پر قرآن یې راواله کوي هغه ما ستا په طبیعت برابر
که چېرې د خدای د بیرې په خاطر مقابل حکم ومنه چې په طبیعت نه دي برابر هغه ولې نه منې دغه عمل هغه مهم ټکی ادا افتؤمنون ایا تاسې ایمان لرئ ببعض الکتاب پر بعضې کتاب چې په دې ورکوي وعده خو وعده مو د خدای سره کړې ده وتکفرون او تاسې کفر کوئ ببعض الامور بعضو چې علاوه قتل مه کوئ تاسې پر ورځي هغه ښارونه نړوئ هغه خلک چې اخلي خپل تربرونه هغه خپل یهودان فما جزاء من يفعل ذلك منكم نو الله وایي فما جزاء نو نه د جزا من د هغه چا یفعلو چې هغه فعل کوي ذلک د داسې کار منکم ستاسې څخه چې یو څه مني یو څه نه مني دا کار چې کوي الله وایي نو جزا یې نه ده څه شي د جزا الا خزي في الحیات الدنیا الا خو به د جزا خزي رسوایي ده په الحیات الدنیا د دې دنیا په ژوند کې چې په دې دنیا کې به الله وایي دته زه رسوایي ورکوم نو رسوایي د هغه رقم وکړله چې بنو قریظه چې وه بنو قریظه اکثره چې د نبي علیه صلات وسلام صحابه کامیابه شول بنو قریظه اکثره یا قتل کړه یا یې بندیان کړه مریان د هغو سره دا چل وکړي بنو نغدر قبیله چې وه هغو ته وخت ورکړي په دغه وختو کې به که بیا هغه پر دې علاقه ته لیدلې ده د جزیرة العرب څخه یهود پسې واخیستله په دغه وخت کې نبي عليه السلام کډه کړه ولاړه او اریحا او هو بیت المقدس وغله کړه او هره کړه د جزیرة العرب څخه وایسته اوس دوی بېرته راغلي دي یهودان دغه نصارا د امریکایان چې اوس هلته راغلي دي یوه دغه دعوه یې شروع کړې ده اوس برای دغه کعبه چا جوړه کړې ده دغه پوښتنه کوي نو خو ګرده په خبر چې قرآن هم په دې ناطق د مسلمانانو وایي چې کعبه خو ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده نو ابراهیم علیه الصلاة وسلام چې دی خو د یعقوب علیه الصلاة وسلام چې دی د بني اسرائیلو پلار چې دی د یعقوب علیه الصلاة وسلام خو د اسحاق علیه الصلاة وسلام د اولادیت څخه د ابراهیم علیه السلام ګورې دوه زامن پیدا شو یو اسماعیل علیه الصلاة وسلام دی یو اسحاق علیه السلام دی دغه د بني اسرائیلو لاړې دا د چا څه ولاړې دی د اسحاق علیه السلام څه ولاړې دا د نبي علیه الصلاة وسلام نسل د عربو دا د اسماعیل علیه السلام څه راغی برای نو خو د نیکه بیته ده د نیکه بیته چې باید په دوه زامنو تقسیم شي چې اسحاق علیه السلام د اسماعیل علیه الصلاة وسلام پر دغه خو دغه میراث خو دغه ته پاتې کېږي اخر تا خو زور ما سره وکړي پسې واخیست هغه وخت کې قدرت شته و زه د اسماعیل علیه السلام اولادان تا د دې علاقې څخه پسې واخیستل کعبه تا قبضه کړه چې مدني راځي د کعبې مدني ستا ده چې په جال ته راځي نو ولکن وکړه د پلار میراث د نیکه په دواړو کې دوه د دې فوجونو ده ورته اچوي په منځ خلاص دغه دعوه ده شروع کړه او پیغمبر علیه الصلاة وسلام ورپسې د یهودو د نصاراو سره ډېر اچات کړي د جزیرة العرب یې وخت په دغه علاقه یې مه پرېږدي نو دغه یو شی په دغه حکومتو کې دا راغلی چې دی په دغه علاقه باندې پرېښود نو ما دا خبره ده چې ما دوی ته خزیه په دنیا کې ورسول ښځې څنګه ورکول شوه بنو قریظه قتل شول یو څه یې مریان شو بني نغدر چې و هغه یې د خپلو کورو څخه پسې واخیستله کټه د بلې علاقې ته پسې واخیسته دغه یې د دنیا خزیه ده ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب علاوه داخل الدنيا كامل لكن ويوم القيامة فرز قامت يردون دي رديج إلى أشد العذاب وهذا سخترت العذاب وشغد الرخ عذاب وغت بدي ورد كرس وما الله بغافل عما تعملون الله وما نبي الله خدایك بغافل لا خبر عما اغكارت تعملون تسي عملكم اي يهود چې دغه یو ځای منی ابل ځای نه منی ته چې وراره په دې خلک تاباس زه خو په دین باندې برابر یم خو دغه اتفاق پکې کې تر دغه ځای کې دای څه خبره سره خلاصوي چې فما جزاء او چې مطلب وګ څوک چې بعضی منی بعضی نه منی فما نه د جزاء هغه چې دغه کافي من دغه چې یفعل چې فعل کی ذلك داسکا منکم استسخ اي يهود دغه جزاء د مگر نه چې الا خزي في الحياه الدنيا په دنیا کې برسوایی د دوړو قومو رسوایی ما چې ما دغه رسوایی ادا وخت د نبی په زمانه کې و یوم القیامه او په ورځ قیامت په څه عمل سره کېږي د دنیا په عذاب نه کړی يردون الى اشد العذاب په ورځ قیامت په سختین عذابات دی ورجیش وما الله بغافل او لا يزرع خبر انهم عما دغه کارونه تعملون چې عمل کوي چې برا خدای ونه بیا چی ما خبر سوي چې دا کوم خبره په اش باندې خبره نو الله په پای کې اولئک الذين اشتروا الحیات الدنیا نو دا کسان چې دغه چې د ځینې کتاب نه ځینې نه مني دا هغه کسان اشتروا چې دی را دي ولې دي الحیات الدنیا د دنیا ژوند یې رانه بالآخرت په آخرت سره د آخرت لپاره قرباني نشي کولی چې هغه وګټي نو آخرت یې ورکړي د دې دنیا ژوند یې غوره کړي خپل تعاون د خپل د دې دنیا وعدو دغه پالون ته چې سره متوجه دي فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف نصف كيج عنهم الذي العذاب وعذاب الا اذا عذاب نصفكم شورا قامت بهذه ممكن سهولات ولا سروا كفجد الخيال سهولات وسرقت سهولات تسداد دغه يهودان ونصارى مثلا في خپل كفر باندې مرسي دا وعد الا فاكوج ولا يخفف اتسبكوالي بركه كيج عنهم الذي العذاب وعذاب نصفك والكيج الذي سخر دغه عذابو په فرمه سبحانه د يخفف د فلا يخفف ونبس كيج معناه پر د كيج عنهم العذاب وعذاب
ولا هم ينصرون ولا هم ندوی ينصرون چې دوی نصرت وکړي چې په ورځ قیامت د یو ناصر مددګار پیدا کړي برج ورځ د الله د عذاب د اخلاص کې هیڅ ناصر مددګار دی نشي پیدا کولی. دا بل شناعت د یهودو بیان کوي. د شریعت خلاصه دا چې افراء احکام هلته په آیت کریمه کې ډېر ذکر کړه ول دغه ګرد احکام ناسسته کلکه وعده اخیستې وه ثم تولیتم کې د دې شناعت بیان شو باره تاسې شا ورغورځول دا یو بل میثاق که دا ذکر چې وینې مه تویوئ او خپل قریبانو دوستان دا د خپلو شاورو څه مه پسې اخلي تاسې اقرار وکړئ او پر ځان شهیدان هم سواسي بس ډېر پر ځان شاهد یم منلي مې دي الله ویل ثم انتم هؤلاء تقتلون بیا ته هغه کس واست تاسې هغه خلک واست چې بېرته د قتل هم شروع کړي او خپل ملګري ما خپل قوم ما خپله ډله به بېرته د خپلو شاورو څخه ایسته او یو تر بله مقاومت کوه پر هغو باندې چې هغه د دې ځای څخه ایسته کړي او بله راشوه جلا دا چې وژل خو دې دا حکم خو دې پایمانه کړي چې بیا به دې په ګرفتاري راوړي بیا دې بېرته چندې ټولولې چې راسي چې اعلان چې خلکو پرې غوږ دا څه چم دی خو پرونه پورې په چندې وژلي اوس چندې ټولوي لکه دا د خدای حکم زموږ چې هلته اخیستی په تورات کې چې که چېرې یو یهودي بندوسي بیا یې رایله کوي نو اوس خو د خدای د احکامو نه تېرېږي دا سره کوم شم چې بعضې منې بعضې په هغه وار واره مه کوم چې ما پر جنګېږم مې وژنه د کوره یې مه پسې اخلاقي دي ګرد احکام پایماله کړه دلته بیا دغه یو حکم ته جوړېدلی دغه راپورته کوې دغه ځای بیا عملي کوې لکه مال چې د قرآن باندې نه منې دی به تا ته ودرېږي مولوي صاحب اسف الله چې تسبیح کړي چې دی دغه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه ورسره ویل کېږي که د ورسره په دغه ځای کې د سودا اوس ورته چې ته زموږ زوی ته د کوم اثر ورته راسي پر ایمان یې زه شکه ورته وایم ته تسبیح کړه ولې خو څو واره ابن عربي د خدای پاک احکام استهزا کوي په هغه رخشند وي صریحي احکام دی درې کوي دلته بیا راز د صلات تسبیح پوښتنه ستا څه کوي یا د صلات د غایب پوښتنه در څه کوي د رجب د میاشتې ورته هغه 28مه ورځ د لمانځونه د ماپښین لمانځه وروسته کېږي قضایي چې سړی راګرځي دغه ځای پوښتنه به دی در څه وکړي لکه د کوفې خلک ورغلي او د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه څخه پوښتنه کول بهرحال په احرام کې چې سړی دغه مچ مړ کړي دغه څونه جزا لري هغه ویل ښه د نبي علیه السلام مسیان برکې وکړي حضرت حسن او حسین هلته دې پوښتنه نه کوله چې دا ګناه لري که نه لري پر مچ کې وستا احتیاط کوي چې مچ سړی په د حرم کې مړ کړي ګناه ډېره لري که لري تا د رسول الله صلی پر مسیح باندې ولې فتوا نه ورکړه چې هغه دې اسپاشالت رساوه نو زموږ د عام خلک دغه رقم چې دغه د بني اسرائیلو خصوصیت دی چې بعضې منم بعضې نه منم ما تفسیر چې تفسیر ورسره وګوره دغه ورسره وایي چې دغه کسان د ایمانه څه باره وځي په دغه شان ولې که په ایمان کې داخل ونه نفاق دې شرعه ټولو په راپورته کوه خو مؤمنان او علی دغه ځای راپورته کړي دا قاعده او معیار ورته کېښول شو.